الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم. فأول قدم کی د دې ادارې د مسؤول او رئیس او د دې د کارکوونکو څخه منندوی یو، شکریه ادا کوو چې د الله جل شانه د عظیم کتاب قرآن کریم د تعلیم، تعلم، د ښوونې او زده کړې لپاره زموږ او ستاسو په مابینځ کې دا ترتیب جوړ کړي او دا یې راته مهیا او اسانه کړي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو ټول صلاحیتونه د دین په زده کړه او ښوونه باندې مصرف کړي. موږ او تاسو به انشاء الله العزیز دا سلسله جاری ساتو. په دې سلسله کې بنیادی مضامین د قرآن کریم دا موږ انشاء الله العزیز تاسو سره وخت په وخت باندې شروع کوو، بیانوو. په اول قدم کې اراده لرو چې ستاسو سره د سورة الحجرات شریف چې دا د قرآن کریم د 26مې سپارې یو سورت دی، د دې مضامین ترتیبواره شریک کو. دا مبارک سورت سورة الحجرات نوم لري. د مبارک سورت ته سورة الحجرات ځکه وایي چې په دې کې لفظ د حجرات راغلی دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارکو حجرو ذکر راغلی دی. په دې وجه باندې د ټول نوم ته د حجرات، د ټول سورت ته د حجرات نوم استعمال سو. زموږ حضرات مفسرین رحمهم الله فرمایي چې د دې مبارک سورت یو نوم سورة الآداب دی. سورة الآداب ځکه ورته وایي چې په دې سورت کې و مسلمان ته و مؤمن ته د خپل ټولنې او اجتماعي زندگی لپاره اصول، طریقه او آداب ښوول کیږي. دا مبارک صورت مدنی دی، په مدینه منوره کې نازل شوی دی په 9 کال د هجرت. د نزول په ترتیب کې چې د اسمان څخه سورتونه راغلي دي په هغه ترتیب کې دا 108 نمبر دی، او په ترتیب عثماني کې چې فی الحال د مصحف شریف کم ترتیب دی په دې کې دا مبارک صورت 49 نمبر دی. دا مبارک صورت 18 آیاتونه لري، 353 کلمات لري او 1413 حروف لري. الذین دا یو کلمه ده، آمنو دا یو کلمه ده. کلمات د دې مبارک صورت 353 دي او حروف د دې مبارک صورت 1413 دي. او تاسو به الحمدلله د علماء کرامو څخه دا حدیث شریف اوریدلی چې د قرآن شریف پر یو حرف باندې الله جل شانه لس نیکی ورکوي مسلمان ته. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الف لام میم دا یو حرف نه دی، دا کلمه ده. الف دا یو حرف دی، پر دې باندې لس نیکی دي. لام دا حرف دی، پر دې باندې لس نیکی دي. میم حرف دی، په دې باندې لس نیکی دي. د دغه مبارک صورت چې موږ او تاسو به انشاء الله العزیز د زده کړې او د وینا او د اوریدلو د ویلو کوشش کوو. دا ما وویل چې 1413 حروف لري، لہذا د دې مبارک صورت په هر حرف به لس نیکی وي. دا چې کله مسلمان حساب کی بیا به هغه ته اندازه معلومه سي. د دې مبارک صورت خلاصه محترمو لیدونکو مسلمانانو وطنوالو، د دې مبارک صورت خلاصه په لنډو ټکو باندې دا ده چې مسلمان د مدنی تبع دی. انسان د اجتماعي ژوند کوي. انسان داسې نه دی لکه نور حیوانات چې هغه تنها په یو غار کې وسیږي او تنها ژوند تیروي.
همدا وجه د موږ او تاسې وینو چې په ښاریو کې دننه خلک یو په بل سربیره بلند منزلي جوړوي، خو د ښاره څخه چې ووځي د صحرا په طرف باندې په زرهاو جریبه ځمکې خالي ولاړې وي، هلته خلک ګزاره نه کوي. د دې وجه دا ده چې انسان د الله جل شانه د مزاج و طبیعت ورکړی دی چې دی اجتماعي زندگی ټولنه غواړي، په ټولنه کې ژوند غواړي. البته یو شی مهم هغه دا دی چې ټولنه زموږ د پښتو زموږ تاسې یو متل و محاوره ده چې دوه لوښي سره یو ځای سي بیا دا اواز کوي، ټک کوي. کله چې انسانان اجتماعي زندگی کوي، په اجتماعي زندگی کې طبیعي خبره ده چې مشکلات راځي منځته، خفګان راځي، خوابدۍ راځي، د معاشره په ځای د خوشحالۍ د غم سبب ګرځي. او که په دې کې اصول مراعات سي بیا دغه اجتماعي ژوند د په دنیا کې د جنت نمونه وي. الله جل شانه په دې مبارک صورت کې موږ او تاسو ته یو نسخه راکوي. هر کس چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر و هغه ته نسخه ورکوي، طبیب په نسخه کې یو څو لارښوونې وي، یو څه د کولو وي، یو څو قسمه دوا وي چې دا دوا دا استعمال کوي، دا وخوره، او ورسره یو څو پرهیز وي، د دې شي څخه پرهیز وکړه د دوا په دوران کې، نو بیا به دا دوا فایده وکړي. الله جل شانه په دې مبارک صورت کې زموږ او ستاسو لپاره چې د معاشرې اصلاح وکړو، ښه ټولنه جوړه کړو، د دې دپاره الله جل شانه موږ او تاسو ته 5 قسمه دوا درښیي، په بل تعبیر 5 امر راته کوي. او بیا تر دې وروسته 9 پرهیز راکوي. دا یو نسخه ده. که هر چا دا 5 قسمه احکام عملی کړل او د دې 9 قسمه مشکلاتو ضررمندو کړونو څخه یې پرهیز وکړي، دا کس دا به د معاشرې دپاره، د ټولنې دپاره یو دوا وي، دا به د معاشرې دپاره یو رحمت وي، او بلکې دا ټوله معاشره به د دې خلکو لپاره د جنت د زندگی یو نمونه وي. او که چیرې نه دوا استعمال سول او نه د پرهیز سره خیال وسو، نو بیا کیدی سي چې دا معاشره، دا ټولنه، دا کلی او وطن، دا کور او محله، دا په ځای د خوشحالۍ دا د دې خلکو لپاره د غم او تکلیف ذریعه وګرځي. نو زه به انشاءالله العزیز کوشش کوم چې ستاسو سره هغه د خلاصې په انداز باندې شریک کړم. خو الله جل شانه یو کار بل لا ته فرمایي مخکې د دې نه چې موږ او تاسې دا کار وکړو چې دغه دواوې چې کم دي دا راته بیان سي او د پرهیز راته بیان سي. د دې نه مخکې الله جل شانه یو 2 شیان به طور مقدمه دا راته ذکر کوي چې امر به وروسته درته وکم، پرهیز او نهي دا به وروسته درته وښیم. خو د دې نه مخکې 2 شی باید په پام کې ونیول سي. اول الادب مع الله. په اول آیت کریمه کې الله جل شانه راته وایي چې تاسې که غواړئ چې د دین څخه استفاده وکړئ، د قرآن څخه نفع حاصله کړئ، د دین د احکامو څخه تاسې فایده ترلاسه کړئ، اول شرط ستاسو دپاره دا دی چې تاسې د دین سره ادب وساتئ. کله چې د یو چا په زړه کې د یو قانون سره ادب، احترام، تعلق او محبت وي، بیا د هغه قانون ماده عملی کول ورته انتهایی اسانه وي. نه یوازې دا چې د هغه په عمل باندې ستړی کیږي او تنګیږي، نه بلکې د هغه په عملی کولو باندې خوند اخلي. نو اول آیت کریمه کې الله جل شانه دا راته ښیي چې باید مسلمان د دین سره، د شریعت سره په کم انداز ادب، احترام، قدردانی ولري. تفصیل به بیا انشاءالله کوو. زه یوارې اجمالي خاکه پیښوم.
د 2 آیات څخه نیولې بیا تر 6 پورې الله جل شانه موږ او تاسو ته 2 شی راشي. هغه دا چې ای مسلمانه ته باید الادب مع رجال الله، د الله جل شانه د دین چې کمی وایستی دي، کمی ذریعی دي، په کومه لاره باندې موږ او تاسو ته دین رسیږي، د دې هم باید قدر وکړو. هم باید د دین قدر وکړو، هم باید د دین والا قدر وکړو. که چیرې یو څوک د دین قدر نه لري په زړه کې، د هغه حکم ورته عملي کول مشکل دي. که چیرې یو څوک د دین قدر لري خو د چا په ذریعه چې دین بیانیږي د هغه قدر نه لري، بیا به هغه ته د دې دین عملي کول مشکل وي. لکه یهودو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې دا شکایت وکړي، دا عرض وکړي چې موږ ځکه ستا دین نه منو، موږ ځکه ستا کتاب نه منو چې تا ته چې کتاب او دین د چا په ذریعه راځي، جبرائیل علیه السلام، موږ د هغه سره دشمنی لرو. ځکه زموږ پر مشرانو چې کم تکلیفونه او عذابونه الله پاک نازل کړي دي د په وجه راوړي استولي دي. لہذا موږ د قرآن چې د جبرائیل علیه السلام په واسطه دی دا نه منو، نو همدا وجه و چې د ایمان محروم مسول. 2 شی الله جل شانه په دې 4 آیاتو کې دا راته وایي چې تاسې باید د دین والاو سره احترام وساتئ، قدر یې وساتئ، د عظمت په نظر ورته وګوره، ادب یې وساته. دا په کوم انداز وساتم، په کومه طریقه، دا بیا چې کله د دې آیاتو تشریح کوو انشاءالله دا به بیان کوو. د دې څخه وروسته د 6 آیات څخه نیولې بیا تر 11 نمبر آیاته پورې، د 6 آیات څخه نیولې تر 11 نمبر آیاته پورې الله جل شانه موږ او تاسو ته د خپل معاشرې د ټولنې د اصلاح لپاره 5 قسم اعمال لاشي، 5 امر راته کوي. ما په بل تعبیر باندې به ووایم چې 5 قسمه دواوی را فرمایي. د دې 5 خبرو خیال وساتئ، ستاسو معاشره به ښایسته وي، ستاسو ټولنه به د جنت یو نمونه وي. هغه کومې ښوونې دي؟ اول الله جل شانه راته امر کوي تبینو. ګورئ مسلمانانو، هر خبره چې تاسو ته راورسیږي په هغه باندې یقین مه کوئ، او هر خبره چې تاسو ته راورسیږي بغیر له تحقیق هغه مخته مو رسوئ، مه یې وړاندې کوئ. هر خبره دا د نشر وړ نه ده، هر خبره دا د یقین وړ نه ده، بلکې د هرې خبرې تر اورېدلو وروسته باید تبین وسي، تحقیق وسي، معلومات وسي، کوشش وسي د خبرې اصل ته ځان ورسوي. که چیرې خبره رښتیا وه مخته یې ورسوه، که چیرې خبره غلطه وه بیا لکه ګندګي پټه یې که خاوره په واچوه. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع او کما قال صلی الله علیه وسلم. د یو چا دپاره دا دروغ بس دي چې هر اورېدلې خبره دا بل ته رسوي. د دې څخه په معاشره کې نفرت پیدا کیږي، د دې څخه ټولنه بربادیږي، د دې څخه قومونه لرې کیږي، د دې څخه کورونه خرابیږي. په خپل ځای به انشاءالله بیا دوباره تفصیل کوو. 2 حکم الله پاک په دې آیاتو کې راته کوي چې اصلحو. کله که د مسلمانانو په مابینځ کې، په کور کې، په کلي کې، په قوم کې، په وطن کې، په ولایت کې مشکلات راغلل، په اوله خبره عمل نه وسوي، تبین نه وسوي، معلومات نه وسوي، لہذا په ټولنه کې مشکل پیدا سو. نو 2 کار بیا د مسلمانانو څه دی؟ اصلحو. اصلحو. په مسلمانانو کې همیشه باید داسې یو جماعت موجود وي چې هغه د دغه بدن علاج کوي. ټول مسلمانان په مثال باندې د یو بدن دي. لکه زما استاد د دې بدن د علاج دپاره چې ادارې موجوده دي، پاکې طبیبان دي، پاکې ډاکټران دي، پاکې لویان دي، پاکې پوهان دي، هغه زما استاد د دې بدن اصلاح او علاج کوي. داسې زما استاد ټول اسلامي جامعه، ټول اسلامي وطن مسلمانان دا په مثال د یو بدن دي. که چیرې په دې بدن کې کم مشکل رالی، په دې کې کم په مابینځ کې فساد رالی، باید داسې یو جماعت موجود وي چې هغه اصلاح وکړي. ولی مسلمانانو اصلاح بیا 2 قسمه ده. کله چې ما او تاسو ډاکټر ته، نو ډاکټر اول زما او ستا علاج په مرهم او په پټۍ باندې کوي،
په ګولۍ او په دوا باندې کوي. خو کله که یو عضو د بدن یو اندام داسې حالت ته ورسېدي چې نور د هغه د جوړېدو امید نه و، نور د امکان و چې هغه خراب سي، نور بدن په تکلیف کې، نو بیا ډاکټر صاحب د مریض بیایي و اپریشن تیټر ته هغه لاس، هغه ګوته، هغه پښه، هغه اندام دا ځینې پرې کوي. لہذا اسلام قرآن دا راته وایي چې په مسلمانانو کې باید یو جماعت وي. که په مسلمانانو کې مشکل و فساد رالی، باید د دې فساد و مشکل د علاج وکړي په دوا باندې، په خبرو باندې، په زارۍ باندې، په جرګه باندې، په ننواتو باندې. خو کله که دې فایده نه وکړله، داسې یو جماعت و چې د مسلمانانو اجتماعي نظام یې بربادوي، د مسلمانانو یو جوړ حکومت و امارت و نظام دې ته تاوان رسوي، بغاوت یې کوي، بیا الله پاک د اپریشن اجازه راکوي چې بیا باید داسې یو جماعت هم موجود وي چې هغه جماعت اپریشن وکړي. بیا الله پاک امر راته کوي قاتلو التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. دریم امر الله جل شانه څلرم امر راته کوي. په مسلمانانو کې که فساد رالی، مشکل رالی، یو جماعت باید اصلاح وکړي، باید مرهم استعمال کړي، باید پټۍ استعمال کړي. که چیرې په دې باندې کار نه کېدی، بیا باید مسلمانان داسې یو جماعت ولري چې هغه د دې فساد مخه ونیسي، اپریشن وکړي. ولی الله جل شانه دې دواړو جماعتو ته څلرم حکم دا کوي، اقسطو. اصلاح والا هم باید، الله جل شانه اصلاح والا هم باید د صلح په وخت کې عدالت وکړي. که چیرې صلح والا په خپله فاسد وي، د یوه طرف نسی بل طرف پرېږدي، نو بیا په ځای د دې چې دا صلح خیر ته ولاړ سي، دا به شر ته ځي. او هغه دوهم جماعت چې هغه جماعت بیا د دې فساد مخنیوی کوي، جهاد کوي، دا باغی جماعت ختموي، هغه هم باید د همدردی، د عدل په چوکاټ کې د همدردی سره دا کار په مخ باندې ویسي. او پنځم حکم الله جل شانه مسلمانانو ته کوي، واتقوا الله. دا ټوله کارونه تاسې هغه وخت برابرولی سئ کله چې په تاسو کې تقوا موجوده وي. د دې څخه وروسته د 11 آیات څخه نیولې تر 14 نمبر آیاته پورې د دې مبارک صورت خلاصه الله جل شانه راته پرهیز راکوي. غواړي ښایسته ټولنه، غواړي ښایسته معاشره، غواړي ښه کلی و کور، غواړي ښه ژوند، غواړي ښه ښایسته ملک و وطن، غواړي ښایسته ولایت، غواړي ښایسته ولسوالي. که تاسې دا غواړئ، د دې دپاره د دغه 5 اوامرو سره په څنګ کې د دې 7 شیانو څخه پرهیز وکړئ. د 7 پرهیزه یا 7 مناهي دي، د الله پاک په دې آیاتو کې بیانوي. اول الله تعالی جل شانه امر کوي، لا يسخر قوم من قوم. احتیاط کوئ په معاشره کې د پسخند او د استهزاء څخه ځان وساتئ. د مسلمان سپکاوی مه کوه. د دې تفصیل بیا ان شاء الله العزیز په خپل ځای باندې وکړو. یو مزاح دی، دا بالکل جایز دی. داسې یو خبره چې بل ملګري وخاندي د سره، هم طبعي خوشحالي، او په داسې خبره چې د شریعت د چوکاټه نه وي وتلې، د مسلمان توهین نه وي پکې، د دې گنجایش ته په شریعت کې. و یو داسې خبره ده چې په هغه باندې د یو مسلمان سپکاوی وسي، د یو مسلمان دل ازاري وسي، د دې څخه قرآن منع کوي. دا دغه اجتماعي وجود بربادوي. دا که په کور کې راسي، که په کلي کې، که په وطن کې، دا بربادوي. دوهم راته الله جل شانه پرهیز راکوي، لا تلمزوا انفسکم. یو چاته پیغور مه ورکوه، یو چاته د هغه عیب مخامخ مه یادوه چې تا دا غلطي کړې ده، په تا کې دا صفت دی. هر انسان عیبونه لري، خو په هغه عیبو باندې زما رب خبر دی، بل څوک نه دی را خبر. زما رب پرده را باندې اچولې ده. ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. هغه څوک چې مسلمان پټ کی، الله جل شانه به هغه کس په دنیا او آخرت کې پټ کی. او که چیرې یو مسلمان ته څوک پیغور ورکي، حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانه به هغه کس د مرګ څخه مخکې په هغه عیب باندې مبتلا کی. دریم پرهیز الله جل شانه راته راکوي چې تاسې احتیاط وکړئ، لا تنابزوا بالالقاب. په سپک نامه باندې یو چاته خطاب مه کوه، یو چاته داسې نوم مه یادوه چې د هغه نامه په اورېدلو باندې د هغه زړه خوش سي، هغه زړه زخمي سي.
یو چاته داسې نوم یاد کا چې د هغه نامه په اورېدلو باندې هغه خوشحاله سي. په تا باندې هیڅ بوج نه راځي، په ما هیڅ بوج نه راځي. ولی مسله دا وي چې د دې نامه په اورېدلو باندې د یو کس زړه ځایریږي. زما استاد د خولې څخه هغه لفظ دی، خو د مسلمان زړه یا خوشحاله کیږي یا ځایریږي. باید احتیاط وکړو. څلرم الله جل شانه راته وایي اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسې پرهیز وکړئ. الله جل شانه راته وایي چې تاسې پرهیز وکړئ د څه نه؟ بدګمانۍ نه. بدګماني دا ستاسو معاشره بربادي، دا بدګماني د سبب ګرځي د فساد. او پنځم الله پاک راته وایي لا تجسسو، تاسې تجسس مه کوئ. د یو چا د پټو حالاتو پلټنه مه کوه، د یو چا په پټو حالاتو پسې مه ګرځه. کوشش مه کوه چې د یو چا پټ حالات د ځان ته معلوم کړي. هر څوک د الله جل شانه سره خپله معامله لري، په ظاهر ته یې ګوره، په ظاهر باندې فیصله کوه. بیا به په خپل ځای باندې تفصیل وکړو انشاءالله. شپږم الله پاک راته وایي لا یغتب، غیبت مه کوه. کله چې مسلمان مخامخ هم په بدنامه مور ته وایه، کله چې مسلمان ستا سره مخامخ هم د هغه د عیب پیغور مور کوه، او کله چې دا مسلمان نوی پشاله د هغه په نه وجود کې هم د هغه عیبونه مه بیانوه. دا شپږ. او اوم حکم الله پاک راته بیانوي په آخر کې د دې مبارک صورت خلاصه. الله جل شانه راته وایي چې ستاسو په مابینځ کې انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعبا وقبائل لتعارفوا. تاسې چې ما تقسیم کړي یاست په قومو، په سمتو، په وطنو، په قبیلو، د دې بنیاد تعارفو، چې تاسې یو بل سره تعارف حاصل کړي، پیژندګلوي راولي مابینځ ته. زموږ حضرات مفسرین رحمهم الله سره لیکي لا لتفاخروا. نسب، قوم، وطن، کلی، قبیله دا د دې دپاره نه ده چې زه په تا باندې غټه ووایم چې زه د پلانکي قبیلې یم، ته په ما باندې غټه ووایه. کلکم بنو آدم، ټول د آدم علیه السلام اولاد یو. آدم علیه السلام د خاورو پیدا سوی دی، ما او تا هم د خاورو یو. ها که چیرې ما او تا غواړو چې یو د بل نه ځان بالا کو، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار دا دین دی، معیار دا تقوا ده، معیار دا عمل دی. دا و پرهیزه دی چې الله پاک وایي تاسو احتیاط وکړئ د دې سره. په آخر کې الله جل شانه مسلمانانو ته د دې صورت په آخري آیاتو کې چې د 14 نمبر سویا تر 18 نمبر پورې دی، الله پاک مسلمانانو ته حقیقت د ایمان بیانوي. ایمان والاو دا حکم و تاسو ته دی. خو دوه خبره دی، یو د ایمان دعوه ده، یو د ایمان حقیقت دی. د ایمان دعوه چې څوک لري، حقیقت د ایمان یې نه وي. لکه اعرابو څه کوچانو سرایانو راغله قالت الاعراب آمنا، هغه کوچانو سره حقیقت د ایمان نو. الله پاک په غورد وکړي. یو جماعتو د مدینې منورې د باندې تفصیل به په خپل ځای وکړو انشاءالله. اصل دا حکم و هغه چاته دی چې حقیقت د ایمان ولري. حقیقت د ایمان چې د چا سره وي، د هغه الله پاک درې علامې بیان کړي. اول یقین کامل، چې څوک یقین ولري، دا د ایمان اوله زینه ده. او دوهم اخلاص کامل، او دریم عمل صالح. دا درې که چا ودرلودل دا حقیقي مؤمن دی. دې ته بیا دغه اعمال او احکام عملي کول دا اسانه وي. او که چیرې د دې چا سره حقیقت د ایمان نه په خوله باندې دعوه وي، شاید بیا هغه ته دا مسله مشکله وي. زه غواړم چې په آخر کې د درس یو وارې بیا په بل انداز باندې د خبر را خلاصه کړم. د دې مبارک صورت کې الله جل شانه ندا کړی ده، आवाज یې کړی دی. आवाज یې 15 ځلې و مسلمانانو ته کړی دی، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. 15 ځلې مسلمانانو ته ویلي دي، خطاب یې کړی دی. سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله الله پاک یا ایها الذین آمنو وایي، نو بیا ته ښه متوجه شه. تر دې وروسته یو امر دی چې ستا لپاره فایده ده، یا یو منع ده چې د هغه کول ستا دپاره نقصان دي. او په آخر کې الله پاک یا ایها الناس ویلی دی. دا شپږ واره الله پاک ندا او आवाज کړی دی، 15 وارې مسلمانانو ته او شپږم وارې و ټول انسانانو ته. زموږ حضرات علما کرام فرمایي چې په اول ندا او आवाज کې چې الله پاک مسلمانانو ته کړی دی، په هغه کې ورته وایي چې تاسې باید د دین سره احترام او قدر وساتئ.
دوهم واره چې आवाज کړی دی الله پاک مسلمانانو ته وایي چې د دین والاو سره د اهل دینو سره خیال وساتي، ادب یې وکړي، احترام یې وکړي. دریم واره الله پاک راته आवाज کوي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که چیرې تاسو ته یو فاسق خبر راوړي، فاسق، نو د فاسق سره څه معاشره وکړي، په هر خبره باندې اعتماد مه کوئ، معلومات کوئ. او په څلورم قدم کې الله جل شانه راته وایي چې ای ایمان والاو، هغه مسلمان چې تاسو سره یو ځای وي، حاضر وي، موجود وي، د هغه خیال وساته، مه پې غور ورکوه او مه هغه ته په سپک نامه باندې وایه. او پنځم الله پاک راته وایي چې تاسې ایمان والاو د هغه مسلمان هم عزت وساته چې ستا سره موجود نه وي، غیبت یې مه کوه، د هغه پشاله، د هغه بد مه بیانوه. او په شپږم کې چې الله پاک ټول انسانیت ته आवाज کړی دی، په دې کې الله پاک راشي چې انسانان یو د بل سره باید څنګه زندگی وکړي. د ټول انسانیت سره د زندگی اصل دا دی چې د یو د بل سره فرق دا په ایمان او په عمل دی، دا په نسب او په حسب نه دی. دا زموږ تاسې اول درس دی، ان شاء الله العزیز دا درس به جاری ساتو. دا خلاصه سول د صورت. په دوهم درس کې به ان شاء الله العزیز د اول آیات کریمه تفسیر کوو، بیا داسې روان په دریم درس کې، په څلورم درس کې په سلسله باندې بځو. الله جل شانه دی اول ماته بیا لیدونکو او لیدونکو ته د عمل توفیق راکړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو نیت خالص کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.